زر کوئ هلکانو مخکې ځو. زه څه پوهېږم. زر کوئ ساه اخیستلو ځای مه پرېږدئ. داسې وکړئ. راځه قومندانې، دا کټیان هم ووژل شول. شاته نه ګرځو. ما ودرېږئ داسې وکړئ. تا خو ویل چې موږ له سختۍ نه ووتلو. ویل دې اولاد به مو په شاتو کې وي او په غوړیو کې. څه فکر دی وکړه کمعقله، دومره ستونزې خو پیدا کېږي. زر کوئ، زر شاته وګرځئ. قومندان صاحب، تاسې اجازه راکړئ چې زه هغه رضیلان ونیسم. منډه کړه جلیله، موږ له دوی سره جنګېږو. منډه کړه ډاکټره رمضانه، جلیل سره مرسته وکړئ. امره پر ځای کېږي قومندان صاحب. راځئ. رازیلانو، هغه بیرغ ته لاس وړاندې کول د خپل حد نه تېرېدل دي. ډاکټره دا واخله. اسامه شوه، ټاپې شوې. داسې مه کوه. تاسې رازیلان، نور ختم شوئ. واوره زه ټپي یم. ټاپې شوې. زه ټپي یم. ځان دې ډېر درد کوي. زه ټپي یم. صبر وکړه. دا ستا درملنه ده بې شرفه. هغه څه شو؟ رازیلانو، وسله مو وغورځوئ. وسله دې وغورځوه، رازیله وغورځوه. وسله دې وغورځوه. بې شرفه، تا خو د دولت خواړه خوړلي دي. هغه خواړه دې تا ته زهر وګرځي. معده دې درته وشړوي. بیرغ څوک لکوي؟ رزیله بې شرفه، د هغه بیرغ لپاره زرګونه کسان ووژل شول. رزیله، په دې اړه د هېڅ فکر ونه که. بس دی، وار مه کوئ. بس دی، بس دی، وار مه کوئ. تسلیمېږم. مه تسلیمېږه، مه تسلیمېږه. زارۍ مه کوه، که نه نو ژبه به دې پرې کړم. رزیله، وار مه کوه. سمه ده، وار مه کوه. رزیله، ډاکټره، د دوی لاسونه ولچک کړئ. اسامه ملګریه، اسه د خپلو کسانو څنګ ته لاړ شه. بې ځایه حرکت ونه کوئ چې خوله او پزه درته ماتوم. هغه راکړه. هله زر کوئ، مخکې شئ. دا چې تاسې دا بیرغ غلا کړی و، سزا به یې سخته وګورئ. مه خوځېږه. قومندان صاحب، جلیله، بیرغ مې واخیسته. قومندان صاحب، خدای دې له تا نه راضي شي زمری. له موږ ټوله نه دې راضي شي. ته بیرغ او هغه بې شرفان قرارګاه ته ورسوه. سمه ده زمری. قومندان صاحب، بیرغ باید زر تر زره قرارګاه ته ورسېږي. موږ له دوی سره جنګېږو. جلیله، زر کوه تاسې لاړ شئ. امره پر ځای کېږي قومندان صاحب. ډاکټره،
موږ قرارګاه ته ځو. اسامه ده ملګريه. رمضانه ته د قومندان صاحب څنګ ته لاړ شه. امر پر ځای کېږي قومندان صاحب. زر کوئ مخکې شئ. خدای دې ووهي. بیرغ او عسکر یې لاسته راوړل. جماعت قومندانه، سونګیانو بیرغ بیرته واخیسته. موږ شاته ګرځو. سنګوریانو بیرغ بیرته واخیسته. له بده مرغه همداسې وشول ښاغلی قونسله. ناڅاپه لیکه کېده. مخکې له دې نه چې ستا کسان ماته راورسېږي سونګوریانو یې مخه ونیوله. نشي کېدلی. هغه بیرغ د جنرال او د سیمې د عسکرو پایله ګرځېدله. دا هیڅ ښه کار ونه شو. جنرال له دندې نه ګوښه کېده او هغه سنګوریان هم د تل لپاره ختمېدل. زه دا ماته خوړل نه منم. نه منم. هغه بیرغ باید بیرته واخیستل شي. دا د ژوند او مرګ مسله ده. پوه شوئ؟ قونسله، زموږ د سر بلاوو هغه عسکر ونیول. موږ یې د برید لاندې نیولي یو. بیرغ مو له لاسه لاړه. اوس د دې په اړه فکر کوو چې له دې ځای نه څنګه ووځو. ته وزغمه. د سنګوریانو یووالی له منځه وړو. هم بیرغ لاسته راوړو او هم تاسې ژغورو. نازه په تماشه نازه ته ډاله بوخته که. زه د هغوی له منځه وړلو لپاره یوه لاره پیدا کوم. هغه بیرغ بیرته د هغوی نه اخلو. ته دې کار ته وګوره. دا عسکر په ولسوالۍ کې یوه ناروغه او نازولې خور هم لري. تاسې څوک یې؟ له ما نه څه غواړئ ها؟ ته هېڅ اندېښنه مه کوه. موږ پردي نه یو ګرانې. ډېره مرګ یې لیدلې ده. خو سربیره پر دې بیا هم یو ساعت کېږي چې دوی جنګېږي. دا لومړی ځل دی چې داسې کېږي. موږ دلته بوخت ساتي قومندان صاحب. د دوی ماتې کومه خبره شته؟ زر کوئ. مه راځه سرداره، داسې مه کوه. مه راځه. وروره ما وژغوره. وروره خیر دی. ما وژغوره. نیلګون خورې څه خبره ده؟ خیر دی وروره به مې ژغوره. عسکره، موږ 3 کسان یو. خور پسې راغلي یو. بیرغ او نیول شوي عسکر غواړو. هغوی سره مرسته وکړه چې وتښتي. قانون دا چې په خور دې بیا څه کېږي خپله پوهېږې. داسې مه کوئ. خور مې د پښتورګو ناروغي لري. که روغتون ته لاړه نه شي مړه به شي. که بیرغ موږ ته راونه رسېږي خور دې د مړه کېدلو نه بدترېږي. پوه شوې؟ یو تار ویښتو ته یې باید زیان ونه رسېږي. زه څه وکړم؟ رمضانه چیرته ځې؟ زه پوهېږم چې څه خبره ده. مخکې شئ. دوی نه دی. دوی بیخي غویانه غوندې دي. له دې ځنګل نه به په سختۍ سره ووځو. ها که زما خوښې ته پاتې وای سمدلاسه مې دلته یوه کنده ویستله. ټول مې پکې غورځول. کمه کړه. پاڅېږه. راځېله خاینه. ته څه ډول قدم وهې؟ ودرېږئ. او هوپ. څه خبره ده؟ رمضانه؟
دوی خوشی کوي بیرغ ماته راکوي رمضان زمره یا عقل دې له لاسه ورکړی دا چې ته سوای پوهېږي ته سوای ته په دې پوهېږې چې سوای لیوانه یا شاته لاړ شئ دې کار ته اړ یم قومندان صاحب خیانه داسې مه کوه قومندان صاحب خیر دی مه کوه ډلګی مشره همدې هلک خپل عقل له لاسه ورکړی کومه ستونزه لرې جلیله ډاکټره چیرته یای وسلې مه وغورځوئ قومندان صاحب رازیلا قومندان صاحب غږ اخوانه راغی زر کوئ زو اسا دې وکړل رازیلا اسا دې وکړل مخکې شئ زر کوئ هغوی ته ووایئ چې زما خور خوښېږي بې شرفه اته زه وکړل رمضانه اسا دې وکړل خور مې له هغوی سره د ډاکټره ډاکټره په جلیل څه وشوه ماته ته وکړل اته رازیل وکړل خاینان یې خوشې کړل هغوی هم ډلګی مشر وویشته بیرغ یې وړ مشره قومندان صاحب جلیله زما ریزان دې مه ستړی کوه د خدای په مرستې سره له دې سخت حالت نه هم ژغورل کېږو سمه ده له دې سخت حالت نه هم ژغورل کېږو تا څه وکړل ها څه دې وکړل خپل اجل پسې خفه شوی ها خپل اجل پسې خفه شوی خور مې د پښتورګو ناروغي لري که روغتون ته ونه رسېږي مړه به شي قومندان صاحب مه کوه ښکاره ده چې په دې حالت کې سخت فشار راوړی ډاکټره جلیل باید سمدلاسه روغتون ته ورسوو ماشه نشي کېدلی دومره وخت نشته ماشه ډېره مینه ځایي کوي زه باید زرګولی راوباسم او ټاپ یې وګنډم بېغمه مه ودرېږئ یو کس موټر ته منډه کوي زما بکسه راوړئ زر کوئ هله زر کوئ ما وبخښه جلیله وروره فکر مې نه کوه چې داسې کار به وشي ما باید خپله خور ژغورلی وای وروره هغه ډېره ناروغه ده ډېره ناروغه ده زه له هغې نه پرته بل څوک نه لرم ومې بخښه قومندان صاحب ما ووهئ که اړتیا شوه ومې وژنئ خو خور مې وژغورئ خیر دی قومندان صاحب قومندان صاحب ورته ووایه چې هغه جلی خوشي کړي جلیله زما ریا وزغمه زر کوه زما ریا زر کوه ډلګی نشه
داسې یو معمولي ټپ ته زیان رسولی شي ها پام کوه جلیله زمریا ته خو داسې مه کوه سمه ده جلیله سمه ده زمریا ټپ معمولی دی خو زما حالت خراب کړی ما وبخې په تا څه نه کېږي ته زمری یې په تا څه نه کېږي سمه ده زه ښه یم قمندان تاسې د رمضان خور او ژغورئ سمه ده ته اندېښنه مه کوه زمریا زه هغه ژغورم ته اندېښنه مه کوه سمه ده بې شرفانو کسانو مو بیرغ واخیسته لاړل وتښتېدل نور نو هغه جلۍ خوشې کوي جلۍ خوشې کوو مونږ څه احمقان نه یو مونږ ته ډېر ښه فرصت په لاس راغلی نازکه نجلۍ ښکلې نجلۍ پرېږده چې مونږ ورسره لږ ساتري وکړو مه کوئ خیر دی مه کوئ هیله کوم داسې مه کوئ دلګود خورې هغه خوشې کوي بې شرفانو خوشې که رمضانه خوشې که صبر وکړه ارامه اوسه سمه ده ارامه اوسه بې شرفانو قمندان صاحب هغه وژغوره جلیله ته ځان مه سړی کوه زمریا شاهینه شاهین دا چې شاهین مړ شوی دی زه هم غواړم چې مړه شم خدایه ته ما وبخه سردار ورور له تا سره خبرې کوي اصلي سردار وروره لکه چې شاهین اصله بخښنه غواړم شاهین مو له لاسه ورکړی نور نو باید له دې خبرې سره عادت شو اصله اوس نو ماته ښه غوږ شه د رمضان خور د ترهګرو لاس کې ده هغې جلۍ سره ناوړه چلند کوي اړتیا ده چې هغه وژغورل شي امرم پر ځای کېږي قمندان صاحب د رمضان دوی کور خو تا ته معلوم دی هلته زر لاړه شه سمه ده د هغې جلۍ حالت ډېر خراب دی سمه ده قمندان صاحب اصلي ته ښه نه یې سردار وروره جلیل څنګه دی زینب ښه دی بخښنه غواړم موږ اوس په دنده کې یو باید مو خبره بنده کړم راغلم ډاکټره سمه ده چې راغلی څه ته په تمه کېږي زر کوه خلاصه کوه بچه زر کوه ته زمری زر کوه زمریا زر کوه بیړه وکړه ډاکټره ډالګی مشه ملګریا ګوره ما وبخه سمه ده لږ به دې ځان درد وکړي خو دلته موږ بله چاره نه لرو حق دې راته وبخه سمه ده ډاکټره خپل کار دې وکړه زر کوه ډاکټره هغه رزیلان ټوټې کوه یوې خواته زموږ بیرغ زموږ عزت په ګواښ کې دی بلې خواته د رمضان عزت خورې خدای دې موږ سره مرسته وکړي زر کوه ډاکټره زر کوه ځانونه چیرته پټ کو ډلې سره مو اړیکې پرې شوې عسکر موږ پسې دي دلته مې د بابا کور دی ځانونه پټوو یا جانې خیرت دی زمریانو تاسو دلته څه کوئ نیا جانې زه دې ونه پېژندم انصار زما ګرانه مزیاته یې
ان سارا ان شاء الله خیرات خو به وي کنه کومه ستونزه خو نشته له خپل ملګرو سره ستاسې لیدو ته راغلم لاس دې ښکلوم مورې لاس دې ښکلوم په خیر راغلی خو به وکړه چې دلته راغلی نیا جانې بابا مې نشته ځنګل کې دی ښکار ته لاړو رزیلانو خوشه مې کوي خوشه مې کوي ودرېږه جلۍ خوشه کوي ته په ځان تنګه شوې دا خو د سنګوریانو نه ده دا جلۍ خوشه کوي ما بوځئ تاسو ولې ډارېږئ ته څه وایې هغه جلۍ خوشه کوي